سبا به یې وکړم. دا جمله څو ځله تا ویلې ده او څومره خوبونه، هدفونه او فرصتونه د همدې یوې جملې له امله له منځه تللي دي. دا کلمه ډیره آرامه ښکاري او بې خطره، خو حقیقت دا دی ډیری وخت دا یوازې تېښته ده. موږ دا جمله هغه وخت وایو چې کار سخت ښکاري، هغه وخت چې حوصله نه لرو او یا کله چې ویریږو. که لږ ژور فکر وکړو ولې موږ هر ځل سبا وایو، خو سبا چې راشي بیا هم کار نه کوو؟ ځکه زموږ مغز اسانتیا خوښوي. د انسان مغز داسې جوړ شوی چې سمدستي راحت غواړي. همدا اوس موبایل کتل اسانه دي، استراحت او خبرې کول اسانه دي، خو زده کړه، تمرین او کار کول دا ټول لږ زحمت غواړي. مغز وایي ولې ځان ستړی کوي، سبا یې وکړه. زموږ د ډیرو مغز د راتلونکي بریا پروا نه لري، هغه د اوسني راحت پروا لري. کله چې هدف ډیر لوړ وي مغز یې خطر ګڼي. موږ فکر کوو زه به یې ونشم کړی، نو دا کار سبا ته ځنډوو. خو سبا هیڅ جادویي بدلون نه راولي. سبا یوازې د نن دوام دی. که نن هیڅ ونه کړو سبا به همدا تکرار وي. یو کوچنی قدم نن د بشپړ پلان د سبا نه ډیر قوي دی. ته هره ورځ یوازې لږ حرکت وکړې، ته به له ډیرو خلکو مخکې شي. سبا تل راځي، خو بریا یوازې هغه خلکو ته راځي چې نن عمل کوي.